وریا سوغیږي ورکړې ملم جبې ته ګوره او ځوانه چې هر چرته یې د قام شملې ته ګوره. د ډېر محترم ریاض غفور صاحب که هر څومره په صحافت کې زمونږ جونیر دی خو دا سړی په مینه کې په پښتونولۍ کې یو ډېر سیک بیګ او کلک پښتون دی. د سنګاو راغلي چې څومره مونږ ملګري دي نو دا ټوله شمله د دې ځوان په سر باندې ده چې د پېښور نه ورله مونږ راغلو، د اسلام آباد نه ورله خلک رالو او د سنګاو دې ټولو خلکو ته عبدالغفور کاکا جي عبدالشکور کاکا جي درې په خصوصي باندې مبارک وي او زمونږ د سنګاو ټول ولس ته دې په عمومي توګه باندې مبارک وي چې نن دغه ماښامې دا یوازې د ریاض غفور واده نه دی بلکې دا د پښتون وطن د سندرې تسلسل را ژوندی کول دي. دا زمونږ د 15-16 زره کلني تاریخ هغه روایات ژوندي کول دي چې زمونږ په پښتنه هر حجره کې به رباب پروت و، ستار به پروت او منګی به پروت و. نو یو ځل بیا زه د ریاض غفور ډېره زیاته مننه کوم چې د خپل د واده دغه غونډه د موسیقۍ د لارې ښایسته کړه. د اسلام آباد انټرنیشنل پوهنتون نه راغلی پروفیسر ډاکټر انعام صاحب د هغو د راتګ هم ډېره زیاته مننه کوم. زمونږ د صحافت د دنیا یو ډېر خوږ کشر ښاغلي امین مشال صاحب ډېره زیاته مننه کوم. ډېر محترم شاهد افغان صاحب مننه کوم. راشد خان راغلی دی، زمونږ مراد صاحب، سکندر صاحب او چې څومره هم ملګري راغلي دي په ما یې زر ځله احسان دی چې جانان ټول کلی پرېږدي ماله راځي نه. او ریاض غفوره وایي چې د نغارې اواز دې راغی په زړه سوری شي یاره ولې کړه کوژدنه. ډېر زیات خوشحاله زه مننه کوم د هر هغه وګړي چې هغه راغلی دی او دغه غونډه یې ښایسته کړې ده. خو په دغه موقع به زه خصوصي مننه کوم زمونږ د ډېر محترم خیرالامین استاد څوک چې د موسیقۍ یو ډېر ځلانده ستوری دی، الله ورته ښایسته هنر بخلی دی. دغسې زمونږ ایاز جګر صاحب هم ډېره زیاته مننه کوم. زمونږ د اجمل رور ډېره زیاته مننه کوم. زمونږ د عمران صاحب، صدا صاحب او بیا زمونږ رباب نواز چې په رباب کې خبرې کوي صابر صاحب ډېره زیاته مننه کوم. د ارکیسټرا دپاره که لږ ملګري یې خو د لاسونو ډېره خطاو کوي دا ډېر لوی خلک دی. دا خبرې په راغونډوم راشد خانه ځکه چې د موسیقۍ ترمنځ خبرې بیخي خوند نه کوي امین ماشاءالله. خو بیا هم دا یو روایت دی چې دغه غونډه د چا په سر باندې راجوړه ده نو زه به هغه شخصیت ته بلنه ورکوم چې هغه راشي او په هغه روایتي توګه باندې مېلمنو ته په خیر راغلی هم ووایي په زړه باندې څه خبرې ځکه چې زما خیال دی چې اخري پیره ده چې دی به په کولا مټ خبره وکړي امین ماشال صاحب. د دې نه پس موږ به هم ډېر برید ته وایل چې موږ به بیا خبرې کوو خو خدای ګواه دی چې هغه خبرې وي او دا خبرې دي چې ډېر محترم ریاض غفور صاحب تاسو لاسونه ډېره پړه کاږي. افسر صاحب ستاسو او د راغلو ټولو مېلمنو، ظاهر صاحب ستاسو، امین مشال او د زیګر استاذ د میاخان کلي نه زما د خپل کلي ستاسو ټولو ډېره زیاته مننه کوم. او بیا په تیر هیر انعام الرحمن صاحب چې زما استاد د انټرنیشنل اسلامي پوهنتون نه راغلی دی ستاسو ټولو ډېره زیاته مننه کوم چې تاسو راغلی او په دې لنډ تنګ وخت کې په دې یخنۍ کې تاسو دلته وخت وباسو او مال راغلی. ستاسو ډېره زیاته مننه کوم او ما سره بالکل الفاظ نشته او دا خبرې کوم. په بهر حال هیله لرم چې تاسو به دا د دې موسیقۍ نه خوند اخلئ او دلته چې کوم مېلمانه راغلي د دې نو هم خیال ساتئ او دا ماښامې به دغه شان ښایسته کوئ. ډېره زیاته مننه وایي چې زما لومبۍ مینه هم ته وې او په دویم ځلي مینه هم تا سره کوم. یو سړي نه چا تپوس وکوي چې داسې په یو تنګه لاره کې د ازمرۍ مخې درشي ته به څه کوې؟ هغه وایي زه به څه کوم څه به چې کوې ازمرۍ به کوي باقي قصې به ازمرۍ کې. ډېره زیاته مننه کوم. خوشحاله اوسئ. ډېر محترم امین مشال صاحب تاسو د ډېر سم یار پاتې شوي بدها وخت کلاس فیلو هم وایي رومیټس هم وایي نو د ده په اړه باندې را سره خپله یوه جمله خوندګۍ جانه هم ستا دې مبارک وي. یاره رښتیا را باندې څه وایي دا پسرلي ستا نه په څه ښکلي دي او کلي ته راشه مسافر لاليه دلته هوا دلته اوبه ښکلي دي
راشده کلی ته راشه مسافر لالیا دلته هوا دلته اوبه ښکلي دي او خیر دی د بل چا نه پوښتنه وکړه زما بریتونه ستا په نه ښکلي دي تصور ته چې د مخ کړم په لمبو کې نه ځایږم نن سم راته کتلي په جامو کې نه ځایږم کله کله چې په خیال کې لیونی شم ستا د مینې هر یو ځای راته ستا پل شي په ځایو کې نه ځایږم نو هر مې پل زما مې پل و هم به زه د هر مې پل وما چې پتا باندې شیدا شو
ग्राने न ग्राना तेरा ग्राना तुम बसंत का तेरा स्वाति में हमने सजाना Yo,